تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن چهارشنبه د 2024 کال د جون د میاشتې 18 نیټه ده چې د خبرګولې د میاشتې له 28 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس بي اس پختو څخه د نن ورځ لاند خبرونه اورئ. په استرالیا کې د نشئی موادو د زیات استعمال لامل د مړینو شمیر لوړ شوی دی. د عامه روغتیا او نشئی موادو د پالیسۍ خپلواکي ادارې د راپور لمخې په 2024 کال کې 2596 کسان د نشئی موادو د استعمال لامل مړ شوي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله نږدې 11% زیاتوالی ښیي. راپور موندلی چې د نشئی موادو د زیات استعمال لامل مړینې نږدې د هیواد د ترافیکي پیښو د مړینو 2 چنده دي. ملګری ملتونه وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د سولې تړون له اعلان وروسته د لبنان په سویل کې تاوتریخوالی کم شوی، خو د اسرایلی ځواکونو او حزب الله ترمنځ نښتې لا هم دوام لري. د ملګری ملتونو د ویاند سټیفن دوجاریک په وینا سوله ساتونکو ځواکونو راپور ورکړی چې د اونۍ پای ته په کتو سره د اسرایل له لوري د لبنان د هوایي حریم د سرغړونو او توغندیزو بریدونو شمیر په څرګند ډول کم شوی دی. ملګری ملتونه همداراز وایي چې ځینې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کورونو ته بیرته د ستنېدو په حال کې دي او په تیرو 4 ورځو کې په بیړنیو سرپناهځایونو کې د اوسیدونکو کسانو شمیر شاوخوا 10,000 کم شوی دی. هغه لویان چې په وکټوريا ایالت کې ماشومان د جدي جرمونو تر سره کولو لپاره استخداموي، د نویو قوانینو لمخې ممکن د عمر بند په سزا محکوم شي. د وکټوريا ایالت لومړی وزیر جسنتا آلن وایي چې دا قانون د هغو منظمو جرمونو مشران هدف ګرځوي چې له زیانمنو او کمزورو ځوانانو څخه ناوړه ګټه اخلي او هغوی د تاوتریخوالي جرمونو تر سره کولو ته اړ کوي. د وکټوريا لوی څارنواله سونی کلکینی وایي چې دا اصلاحات د استرالیا او نور هیوادونو د یوې مخ په زیاتېدونکې ستونزې ځواب دی، چیرې چې د جرم شبکې له ټکنالوژي او ټولنیزو رسنیو څخه د ماشومانو د جلبولو لپاره کار اخلي ترڅو داسې جرمونه تر سره کړي چې ټولنې ته جدي زیان رسوي. حکومت زیاتوي چې دا بدلونونه د دې لپاره طرح شوي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وشي چې جرمونه تنظیموي او رهبري کوي، نه د هغو ماشومانو پر ضد چې تر استثمار لاندې راځي او کار ترې اخیستل کیږي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې به راتلونکی کال 3.1 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ شي. دغه اداره په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې د تغذیې بحران نور هم پراخ شوی او په 2024 کال کې به 3.3 میلیونه ماشومان خوارځواکه وي. د راپور لمخې هلمند، دایکندي، زابل، بغلان، اروزګان، پکتیا، نورستان، سرپل، غور، کندهار، فاریاب او لوګر هغه ولایتونه دي چې د سخت خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي. په راپور کې ویل شوی چې د ماشومانو ناسمه تغذیه، د خوړو کمښت، د ناروغۍ زیاتوالی، د پاکو اوبو او روغتیايي خدماتونو نشټوالی او د تغذیه خدماتو محدود لاسرسی د دې وضعیت اصلي لاملونه دي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.